یو 14 کلن هلک راپاسېدو د ټیک ټاک ویډیو یې جوړوله او د هغه ټیک ټاک ویډیو په نتیجه کې په ځان باندې ډز وکړو او د هغه ډز له سببه چې کم دی هغه وفات شو. ملګرو کم نوې خبر چې دی هغه در سره شیر کومه د ثوابۍ د لارې په ګدون سیمه کې داسې چل شوی دی. یو پلار دی ورسره 14 کلن زوی دی. دا تصویران دا برسه تاسو وینئ. دا داسې چل شوی دی چې تللی دی ځنګل ته ښکار کوي، یعنی مرغۍ ولي یا بل څه ولي. په هغې کې دی زوی چې کم دی د پلار نه ټوپک اخیستی دی او د هغه ټوپک سره د ټیک ټاک ویډیو جوړوي. نو چې کله په دې کې ګوتې متې وایي او ځان له ویډیو څه کوي، نو په هغې کې اوس دانه به وله ورغلي وه یا بل داسې څه واقع به پکې شوې وه. نو د هغې په نتیجه کې چې کم دی ډز شوی دی او په هغه ډز باندې دا واسیپ لګېدلی دی او د واسیپ کم مرګ چې دی هغه د دې سببه شوی دی. پولیسو چې کم دی په دې کې تفتیش هم شروع کړی دی، خو له دې د تره کومه وینا چې ده د هغې مطابق چې دغسې یو واقعه مخې ته راغلی ده، تره یې پخپله ویلي دي. لکه که مونږ وګورو ټیک ټاک یو داسې فتنه راوتې ده. نن سبا که تاسو د هغې د مرګ شمیره وګورئ، هغه هم مختلف قسم واقعات راځي، یا څوک چې کم دی په دې باندې اغوا کي یا داسې مختلف هغې نه مرسب به تاسو خبر یئ. خو زمونږ کوم پښتانه چې دي لکه ماشومان دا واسیپ چې کم دی هم د 14 کالو دا هم یو ډېر ماشوم و، دا غریب پکې هم هغه لاړو سره یې وخوړو او ډېر داسې خلک دی هغه پکې روان دي. یو طرف ته که لایو وګورئ داسې کنزل رد بد، بل طرف ته کم زمونږ پښتانه بچي چې دي په کم حالاتو کې روان دي. بس الله تعالی دې پکې خیر کړي او الله تعالی دې په مونږ د رحم کم هغه خپل وکړي او د کم زمونږ حیا عزت دې وساتي، ځکه د حالات چې کم دی هغه ډېر ګډ وډ طرف ته روان دي. نو دغه لنډه شان ویډیو به ما غوښتل تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.